السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته بخیر راغلی. دوستانو د ابوظبي حکومت گرین کنټریز لیست اپډیټ ک. گرین کنټریز هغه ملکونه دي کوم نه چې مسافر امارات ته راځي او دوی غواړي چې آلین ابوظبي ته لاړ شي نو دوی لپاره 10 ورځې کرنټین نشته. کوم مسافر چې د قطر، عمان او سعودي عربستان نه متحده عرب امارات ته راځي نو د دوی لپاره 10 ورځې کرنټین نشته. خو کوم مسافر چې د نورو هیوادونو نه راځي، مقصد افغانستان نه راځي یا پاکستان نه، نو د دوی لپاره حکومت داسې وایي چې 10 ورځې کرنټین به لازمي تیروي. که چیرې دغه کسان د ابوظبي آلین نه بهر 10 ورځې تیرې کړي او 11مه ورځ وغواړي چې آلین ابوظبي ته لاړ شي نو دوی به صرف د برډر لپاره یو ټیسټ کوي، نور به دوی ته اجازه ورکړی شي. خو که د 6 ورځو نه زیات پاتې کیږي نو 6مه ورځ به بل ټیسټ لازمي کوي. ټیسټ سنټر په الفقه او غنتوت کې اوس نشته. که کوم څوک غواړي چې د وینې ټیسټ وکړي نو فلحال په الفیا کې د دې لپاره سنټرونه خلاص شوي دي، کوم چې د دې سنټر خدمات 24 غنټې دي. نو دغه کسان کولی شي چې الفیا کې ټیسټ وکړي او آلین ابوظبي ته داخل شي. که چیرې بل ځای کې کولو باید 2 غنټو څخه زیات وخت نه وي پرې تېر شوی، نو که چیرې د دې څخه زیات وخت پرې تېر شوی نو بارډر کې هغه ټیسټ نه منل کیږي. کلم چې دوی آلین ابوظبي ته داخل شي، هغه کسان یې دوم چې دوی 10 ورځې د آلین ابوظبي نه بهر تېرې کړي وي، مقصد نوې د ملک نه راغلي او د 10 ورځې په دوبۍ یا شارجه کې پاتې شوي او د غواړي چې اوس آلین ابوظبي ته لاړ شي، نو کلم چې آلین ابوظبي ته داخل شي او 6 ورځو نه زیات وخت تیروي نو د 6مه ورځ بل ټیسټ لازمي کوي. دلته به د فیملی باره کې معلومات درکړم. کوم چې نن سبا وخت کې متحده عرب امارات ته راځي او د آلین ابوظبي ته راتلل غواړي نو هغو فیملیانو ته چې دوی خپل ځای ولري دوی ته بیا سرحد کې اجازه ورکوي چې خپل ځان کرنټین کړي په خپلو ځایونو کې، خو د دوی لپاره هغه اسات یا ګړۍ ورکوي تر څو هغې له لارې دغه وڅرل شي. که تاسو دې باره کې لا زیات معلومات غواړئ نو همدغه شمیره کومه چې سکرین باندې درته ښکاري تاسو کولی شئ چې دوی سره اړیکه ونیسئ او لا زیات معلومات ترې حاصل کړئ. الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په خبره وم. نو که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره فالو کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.